که زموږ د چینل او ویډیوګانې د لومړي ځل لپاره وینئ نو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دغه سور بټن کېکاږئ او همدارنګه دغه د ګنټې نښانه کېکاږئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره کې خبر سئ. دوستانو سلام، خدای دې وکړي چې د صحت جامې مو په تن وي. نن ورځ غواړم د وینډوز د کمانډونو یا د کمپیوټر د کمانډونو په باره کې وغږېږم. دا کمانډونه زیاتره یې موږ د رن له لارې عملي کوو، نو که چېرته تاسې په وینډوز 10 یا وینډوز 10 کې نو دلته رن موږ د دې لارې خلاصوی سو، او که تاسې مثلا نه پوهېږئ چې رن څنګه خلاص کړئ نو بله ساده طریقه یې دا ده چې مثلا وینډوز دا به کېکاږئ، یعنې دا دواړه به په یو وخت کې کېکاږئ، بیا به آر ورسره ووایئ نو دا رن به راخلاصي. په دې کې تر ټولو اول چې ده د dev mgmt.msc په نامه ده. کېدای شي په تاسو سره پوښتنه پیدا شي یاره دا dev mgmt.msc څه معنا، یعنې موږ کولی شو د dev mgmt.msc لارې ډیوایس منیجمنټ ته لاړ شو. بیا به نو تاسو پوښتنه کوئ چې ډیوایس منیجر یا ډیوایس منیجمنټ څه شی ده. که فکر مو کړی وي یا مو په یاد وي یا مو هیڅ نه وي لیدلی د مخه نو فرق نه کوي. نو ځینې وختونه کېدای شي تاسې وینډوز انسټال کړئ، نو ځینې خلک درته وایي چې مثلا دغه ډرایور مو نه د انسټال، هغه مو نه د انسټال، یا دا ډرایور وکړه یا هغه وکړه. نو د دې په خاطر چې تاسې مثلا په دې باندې پوه شئ چې کوم ډرایور لرئ کوم نه لرئ، نو خلک ځي ډیوایس منیجر کې ګوري چې مشکل څه شی ده او څنګه یې حل کوی شو. مثلا که کیبورډ مو کار نه کوي، کېدای شي کوم ډرایور یې نه وي انسټال. فعلا لپاره زما ټول ډرایورونه انسټال دي، مشکل نسته پکې. یو کار چې ما کړی ده، که چېرته مثلا تاسې غواړئ چې خپله کیمره بنده کړئ، غواړئ بنده یې کړئ، نو راځئ دلته مثلا ایمیجینګ ډیوایسز انټیګریټډ ویب کام، دغه د ما ویب کام ده یا کمره ده د کمپیوټر، دغه ما مخکې نه بنده کړې ده. نو که چېرته زه وغواړم چې دا بیرته خلاص کړم، انیبل ډیوایس وایم، نو دا به انیبل سي. خو زه نه غواړم چې انیبل سي، زه به بیرته ډسیبل کوم. یس، ډېر ښه. کولی شئ تاسې نور شیان هم په دې کې وګورئ. مثلا که چېرته ماوس کار نه کوي، ټچ پیډ د ما ټچ پیډ ده، خو تاسې بل ماوس ولرئ هغه مو کار نه کوي، یا کیبورډ مو کار نه کوي، یا ګرافیکس مو انسټالیشن کې ډرایورونه او دا شیان مو نه وي ورته کړي، نو د دې لارې کېږي. بل یو چې دا د کالکولیټر خلاصول دي. څنګه کالکولیټر را خلاص کړو؟ ځو لیکو CALC یعنې کالک، اوکې کوئ نو موږ ته به کالکولیټر راسره راسي او کولی شو دا سره مثلا په دې کې محاسبه وکړو. بل یوې څه ده هغه د کنټرول په نامه ده. کنټرول د دې لارې تاسې کولی شئ د کنټرول پینل ټول سیټینګونه، ټول تنظیمات راخلاص کړي او کار پکې وکړئ. راځو بل یو څه هغه د MS Paint په نامه. MS Paint چې دا د رسامۍ د کاغلو پروګرام ده. کولی شئ په دې کې موږ مثلا رسامي وکړو. زه به یو رسامي وکړم، چندان رسامي خو هم نه وي، خو خیر بیا هم مثلا دغه یو سترګه سوه، اوس به لږ باڼه ورکړو.
دواړه خو یې ډېر اوږده شول، بې سره هم شول. نو خپله تاسې پوهېږئ نو او هغه هم پوهېږي، دا رسامي مې پوهېږي. دا یوه نتیجه شولې رسامي. واو ورپسې راتېر شه بل یوه چې ده د کامپ mgmt.msc په نامه دی. کامپ یعنې کمپیوټر مینجمنټ. جدا راخلاصو ګورو څه شی دي پکې. په دې کې چې دي مثلا زیات شیان دي، سیسټم ټولز، ټاسک سیجولر، خو مهمې څه ده دلته د سټوریج کې ده ډسک مینجمنټ. دلته راځو که تاسو چېرته لیدلي وي مثلا که ډرایوونه لري یا ډسکونه لري، مثلا سی ډرایو، ډي ډرایو، دغسې نور که تاسو چېرته وغواړئ مثلا دا ډرایوونه یو نوی ډرایو جوړ کړئ او یا دا ډرایو په دوو برخو ویشئ یا دوه ډرایوونه خپلو منځو کې سره یو کې، یا یې دغه حروفونه بدل کې اچ وي اف کې اف وي جي کې. تاسو د ډسک مینجمنټ له لارې کولی شئ دا کارونه وکړئ. دا به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې درته ښیم چې دا څنګه کوو، خو فعلا لپاره په یاد وساتئ چې موږ د کمپیوټر مینجمنټ له لارې او بیا په هغې کې د ډسک مینجمنټ له لارې دا کارونه کولی شو.